شیخ صاحب محترم لکه تاسو چې ویل چې تاجر باید نرم وي. نن سبا مونږ دکانداران وګورو نو دکاندار ته چې ورشي ته یو شی راښکته کړي نو تا ته به دویمه خبره کنځله کوي وایي سر ته دې ګوره ستا اخیستلو ته ګوره او د اخیستونکي هم بیا همداسې هغه بس یو شی به اخلي نه و نښتې به یې نښتې به دې دواړو طرف نه زیغلوش ترې دواړو جانبین طرف نه او همداسې ده چې موږ ته چې نرمي عام طور باندې هم اخیستونکي ته پکار ده هم خرڅونکي ته. لکه مخکې حدیث موږ ذکر کړ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین دې هغه انسان ته باندې رحم وکړي چې هغه په اخیستلو کې هم نرمي کوي ښایسته اخلاق کوي په خرڅولو کې هم کوي د قرض په اخیستلو کې هم کوي. تاجر ته هم دا پکار دي چې یو سړی راغلی او ته په عذاب شي تکلیف شي نو خیر دی د دې اجر د الله رب العالمین نه وغواړه بد اخلاقي مه کوه ځکه بد اخلاقي د انسان ایمان ته ضرر رسوي او تا ته به الله په دې باندې اجر درکړي په دې ښایسته اخلاقو. او ګاک لم دا پکار ده چې د مسلمان زورول اذیت بې تکلیف ورکول دا د مسلمان شان نه دی بلکې د مسلم صفت دا د مسلمان چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان هغه انسان دی چې بل مسلمان د هغه د لاس او د هغه د جبې د تکلیف نه په ضرر کې شي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې مسلمان ته ضرر رسول دا د جهنم سبب بولل دي او یوازې چې سړی ځان باندې عزم وکړي چې چاته به تکلیف به زیان ورکوم یوازې دا صفت د جنت د داخلېدلو سبب ګرځول دي نو دوه طرف ته باید د شریعت قوانین او احکامات ته او د اسلام نوراني حکمونو ته منقاد شو. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.